کامران السلام علیکم جنرال مبین صاحب څنګه یې جیخې جوړې جیلی د تاسو سره خو سمه پښتو وای. وعلیکم سلام ورحمت الله. ستړی مشي. جی تاسو نه زه یو تپوس کوم حکم تپوس مکوه تپوس ودرېږه شاهین صاحب. تپوس مکوه، پوښتنه وکړه جی. بس جی موږ څه وکړو موږ خو د پېښور یو که نه جی موږ خو همدا ژبه ده نه چې د پېښه ژبه مه وایه، زه به ستا خو د جی پښتو تاسو کوم نه زه یو ښه. تپوس کوم تاسو جی د دې تا ډیورنډ سارې لاین خوري. منئ که نه منئ جی پرېږده جي ډیورنډ لاین چې شته وایي لیونی. جي چې شته چېرته اوسېږې؟ جی زه اسلام آباد کې اوسېږم دا جي مه وایه که نه، جي مه وایه. دلته پښتانه ناست څه دي. وکړو عادت هم دی جی دا څه بات کوي؟ زه ورته وایم جي مه وایه، دا بیا جي کوي راته. جي چې شته وایي جي. بس جی دا زموږ عادت دی او جی چې موږ چاته وایو ډېر احترام ورکوو وای د سره اوس کاش کا شي. دا به په خپل بابا جان ته حتما ډبل جی وایي. تاسو خو په ما خاندئ جی دا خو ښه کار دی خان نه ته یې ووایه دا چې سم وایي جی سامه پښتو وای. دا جی ته لري کا. سلام علیکم ستړی مشه خې جوړ خیرات ده. دا جی سلام ته لري علیکم کا. ستړی مشي جی ښه یې جوړې تاسو جی مو وای پکې کنه، جی ته کاټ کا. خجی خجی او بیا ویلې جی مو وای. جی خبرو کې جی مو وای. سام سړی توپ باندې غږیږي. خدای دې بیخ شین کا. ښه تاسو د ډیورنډ په باره کې څه وینا لرئ ډیورنډ په باره کې زه هېڅ وینا نه لرم. څه وینا ولرم؟ منئ که نه منئ جی نه ولا که د تا پلار را باندې ومني. ښه ښه جی بس همدا تپوس جی مه وایه، جی مه وایه. تپوس دې بیا وویلې که نه. جی مه وایه. سړیتوب زده کړه. په خدای څه له قرضې نه لاړه. مهرباني څه وایي نصیره؟ موبین صاحب ته موږ ډېر ډېر سلامونه وایو. سلامونه چې وایي په نوبت کې سړی سلام وایي که بې نوبته یې وایي. په نوبت کې نه وایي یار، ولې په نوبت کې؟ تاسو ښه یې مابین کې رالوېږي د موږ خبرې هم خرابه کړي، هر شی دې خراب کړي. خو وعلیکم السلام. مهرباني نور څه وایي؟ ما خو دا ویل که نه چې تاسو افغانستان کې چې کله انخلاق وشو پوځیان چې لاړه دا خلک بیا ولې په دې جاسپورې نښتې او روانو ده میډیا چې ښوده د دې وجه څه وه؟ مبین صاحب زه جی وروره دا داسې چل لکه دغسې امریکا ته وړلي قسم خدای د اسلام آباد په ایرپورټ کې ودرېدل. دلته خو یې په ټایرونو پسې ونښتل. هلته یې کېدی شي په هغه د ټایرو په خاپو پسې خلک سینې کش کړي. نو هغه یې بې هغه وړل. و تاسو تر هغه ډېر بدتر یاستئ وروره. دې خبرو نه به تېر شو. هغه چې تلل دا اوس هم دا بله دې چې تللې دا ایچلیا سرجري چې کوي دې خبرو نه تېر شه. په افغانستان په رابطه باندې زمونږ سپېس ده. دغلته مه راځئ. خدای ته وګورئ چې ټول ځان باندې پښتانه زموږ کومه دي؟ موږ د پښتنو سره وروره بالکل نیغ په نیغه ولاړ یو. ولې چې زموږ سره هم په پاکستان کې زیاتې کېږي. موږ پښتانه یو، زموږ سره الټا زیاتې کېږي. په موږ باندې څه نه څه متفکر. نو موږ څه وکړو چې در سره کېږي؟ ته تاندر وهلی بلا وهلی چې څوک زیاتی در سره کوي. تا مړ سټ ورته نیولی ده. خدای دې بیخ شین که. زموږ وروڼه دي که نه. تاسو وروڼه موږ ته نه حسابوئ پښتانه څه؟ ولې نه حسابوو؟ موږ خو پښتانه وروڼه حسابوو د افغانستان. بالکل یو موږ خو وروڼه حسابوو. تاسو خو پته نه لګي. موږ هم ورور. شاهین صاحب دا دې ورور ده که نه ده؟ والله جنرال صاحب ورور مې ده، خو داسې ورور مې ده چې فقط خبرې کوي عمل نه لري. او عمل وکړئ دغه ټي ټي پي غوندې ور ووځئ میدان ته سم شي. څه ضرور ده دا وایي موږ ته بنګل لاره او بر غواږ ونیسه. نصیره دا نصیره دا لاره او بر دې دواړو د خدای بیخ وباسي. وګوره نصیره دا اوس چې غږېږي ته بې ځایه موږ سره غږېږي. د وخت نه بې ځایه موږ سره تېرې. هله ورسه میدان ته ور ووځه. څه موږ الټی چې الټی په خپله الټی شوي. ځه په مخه دې ښه بل